دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تللی و، کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازریم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوچ دی. مرید ډېر مانداو، هغه چې حضرت لږ به ایثار شي، ډېر مانده یم او دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي اخرمه چې خشم. هغه سوچه غوړه خو به اخره خو 60 بدی ګوسیم خوري. وی چې نه صاحب لږ ایثار شه. ډېره ښه ده چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو پې کړې ده. او چې میاشت 2 تېرې دی شیخ نه داسې کټی جوړ شه چې بیا به په ملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړی نه ټینګېده. بادشاہ ته راپورټ وشو چې جی دا سړی خو مانده دی او په دې مرۍ کې کړی نه ټینګېږي، بوټه تې بیا وځي. بادشاہ وی چې بھائی دا څه ضروري ده چې هم دی پانسی کوي چې د ده مرۍ کې کړی نه راځي. غټه مرۍ والا وګورئ خو یو سړی مړ کوي هر څوک چې ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټوي چې وې کتې دا د پیر صاحب مرید باندې او وې والله د ده مرۍ والا فټ کړه. راویني شیخ ولې لکه وروره کړی د بل چا په مرۍ کې نه فټ کېږي. وې نو ما څه کړي دي بیړم غرکشه. وې څه دې کړي نه دي، هلته کړی په بل چا کې نه راځي. کړي دي هېڅ نه دي او کړی په تا فټ کېږي. پیر لراغی چې غرق شم اوس ما څه کړي دي چې وایي کړی په بل چا نه فټ. وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچه غوړي خو خورې او 60 بدی ګوسې هم خوري. وی پیرا خدای ته ګوره اوس ته چل کوه. نو پیران خو ډېر هوښیار مې کړ، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته هم ډېر خفه یم چې ما ځان ملا کړی، ډېر خفه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته یم. که ځان مې پیر کړی وی داسې مزه به یې کولی، لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته د ټریفک د سپایي غوندې که ښځه را روانئ چې ما، که جینۍ را روانئ ما، که هلکان را روانئ ما. 3 لارې بلاک کای، 3 واړه درته کنځلې کوي. دوست تو خایا چې دوست به دې څوک. پیر له خو که ښځې ورغلې په سر وله لاس را کاږي، الله دې نورم ښه کا. که جینۍ ورننوتم په سینه مینه ورته، الله دې نورم ښه کا. جی آسان شی دی، مال دی، پیسې دي، خوراکونه دي صاحبه، ها کو دی. ملاتوب ګران کار. نو پیران ډېر هوښیار دي. هغه ورته اوس مې خلاصوه. وی بس داس چل دی چې سبا لا د دې 500 دا کړی ده. پیر یې ورته ووایي چې تا نه مخکې به پې زه ورمنډه کړم او بیا ته پې ما نه مخکې ورمنډه کوه، زه به ته به سره ونښلو. بادشاه به یو تپوس وکړي او زه به یو خبره وکړم، ستا ځان به خلاص شي. چې سهار شو بادشاه راغی چې سړی پانسي کېږي. دې پیر په دې کړی ورمنډه کړې ده، مرید یې پې ورمنډه کړې، دواړه په پرزونو دي. یو وې زه پې ورځم، بل وې زه. بادشاه وی دا چل څه دی؟ پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولیده چې په دې کړی کې جنت دی، چې د چا غاړې ته پرېوته نیغ به جنت ته ځي. زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه زه ځم. دا جګړه ده زما او د ده. بادشاه ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کېنئ، جنت ته زه ولې نه ځم، زه ولې نه ځم. کړی بادشاه په خپله غاړه کې اچولی دی او د خپلې خولې نه اډر ورکوي راکاږئ، خو چې ګړد شوی دی او سټې هلته. پیر وی مرید ته چې تخته بیړه دې غرکشه ځان دې خلاص شو. او ما ته وګورئ په دې زمانه کې به دا بدبخت قوم
د پانسای کړای ځان ته پخپلا اچي پخپلا شعر نه پرسان دی اس پته پکې نه لګي اسلام 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 15 کال وشو اسلام په ټي وي کې دمانم لګیا دی اسلام دې په یو بل خبره ووري ما ته ګوري ما ته یو سړیو خبره خو پوهیږي کنه ملغلره بیا مونتا نو مال چې نوې کفن راوان غونده د نوې کپڑے کفن زما جوړ نه کې بابا ولی وی بچیا نوې کپڑے خو ژوندیا غوندي د زینت د پاره ستا پلار چې مړ شي نو د مړو د زینت سره څه کار دی دعا راته کوه چې الله د حضور په خوا کې د اوسېدلو زینت راته نصیب کړي څه سات تېر شه انا لله و انا الیه راجعون قبر وکلستی شه د حضور په خوا کې جنازه اوچته شوه جنازه وشوه لحد کې کېښوی شو ورپسې د کاڼي تبزې ولګولې څه شګه وښوی د قبر مبارک ته صحابو بیا کاڼي را لرې کړه چې دا شګه راوباسو څه ګوري چې د رسول الله د روضې نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته و یا ابوبکره په خدای قسم زه خو د ډېر وخت نه ستا په انتظار وما صحابو غبراو شو یکدم یې کاڼي بیا ولګول او قبر بند د نه وروستو انتخاب د امیر المؤمنین عمر فاروق شو کیسې ډېرې اوږدې دي لنډه غوندې درته کومه لنډه د شپې ګرځي لګیا دی په خپل دور حکومت کې چې هسې نه چې د شپې زه وده یم او چاته تکلیف ونه شي هسې نه څه ګوري چې یو ښځه ده بچي ورته پراته دي په اور باندې کټوه ایښې ده چې بچي وجاړي دا کټوای کې سمسۍ ووایي څه کړکړ غوندې اواز وشي بچي بیا غلی شي امیر المؤمنین لرې نه ولاړ دی او دا تماشه کوي چې نږدې ورغی وی بیبي دا څه کوې هغه ورته زه کار کوه وی نه بیبي حل به وی وی زه د دردمندو زړه ولې درد دی زه خو دردمند یم زه د جلسې ته پولیس والا هم ډېر راغلي واورئ که چا درته ووایي په لار کې پروت و بې کسه مصیبت زده او درته ووایي څوک یې او درته ووایي ځه لار لنډوانو چې لته ورنه کې دی خوا وګورئ لته ورنه کې قیامت کې به رنګ رنګ خلک نیولي بادشاہان به پسې نیولي بادشاہان چې د چا لاس کې اقتدار دی د چا لاس کې حکومت دی څوک پانسی کول او عمري کول کوي دا به پسې نیولي دا به په دې نیولي چې ته ما د ځمکې بادشاه کړی دې د پاره وي چې د غریب آه در نه ګورې ماله رانشي اسمان ته څه رانه رانشي ټول وایي د غریب آه در نه مال رونه رسی اسمان ته او تانا د غریب آه مال راغلی دی نو په خپل ذات مې د قسمی کدی پرېږده بادشاهان به په دې کې نیولي مولیان به یې رانیولي اسپایان غریبان خو ما دغه کړه دا لږ وران دي مولیان به یې په دې کې نیولي د وظیفو ډکه ټوکری پرتی ملنګ راشي وږی ملا صاحب وږی ما وایي ځه ما وږی ما واټ خبر نیم مونږ پېښور کې دا کیسې ډېرې ځکه هلته وظیفې غواړي په چای ډکې پرتې وږی ملا صاحب په او یو دوه نوړی راکه وږی ما او چړیا ولی په خښته
غریب منډه کی مليان به عمرانی ولی دا خبر وای واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کنت چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند خوبان دے سلور بمنس کی گی واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کنت چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند ملیان بیرانی ولی پیران بیرانی ولی چې ته خو یخ سوري ته ناست وې خپارام په مزه ناست وې دا مورمړو به ټیکدارانو سره په سرک ګنتی او بیلچې والی او طالب شکرانه پیش کړو په وړي کې باندې واسکټه چولې او جیب کې باندې واچولې ته د کمې مور بچې وې کم پیپر دې په دې قوم خرڅو د دې داسې مثال لکه یو بس ایکسیډنټ شي د چا لاس ماتی د چا خپه ماتی د چا سر ماتی د چا پخته ماتی د چا خېټه شلیدلی د چا ملا ماتی او هسپتال کې ډېرې پروتي یو وای سر مې لاړو بل وای لاس مې لاړو بل وای خپه مې لاړه بل وای ملا مې لاړ او ډاکټر اریانی چې خدای سر والا ته ورمنډه کم کخپو والا ته ورمنډه کم کملې والا ته ورمنډه کم مليان روحانی ډاکټران او ملک ټول اکسیډنٹ کړي دي څوک خزینه خبر نه ده څوک لور نه خبر نه ده څوک زوی نه خبر نه ده څوک ځان نه خبر نه ده څوک دین نه خبر نه ده څوک مذهب نه خبر نه ده څوک اسلام نه خبر نه ده او ډاکټر اریان دې چې زینو کم پسې طالبانو لا ورشي جلګه دا کتاب دا سیوایا دا سیوایا دا سیوایا کدی نور پسې ورشي جلګه دې خزو ته لګي واګي واچوي خدای ته وګورئ دا سبام بار رئیس ته چا پسې هغه دې یو خزه لور مړاوه هغه نه مخ کې مور مړاوه هغه نه مخ کې پلار مړو هغه نه مخ کې رور مړو الور باندې جړل ورته ویل بچڑی میں کس کس نوروا بچڑی میں کس کس نوروا ماں نوروا کہ پیو نوروا کہ پیراوا نوروا کہ بچڑی تنوروا سک سک جاڑم مور جاڑم پلار جاڑم رور جاڑم کتاو نو عرض میں داو چې د مجلس او د وخت تقاضا خو صرف علمی خبره طالبانو سره یو څوک ول هغه ما سحر عرض کړي یو خبره پاتې و چې طالبګیرای سره او ملاتوب سره د اهل دل او هم نشینی به ضروری وي علم وش اوس علم د پاره به اهل دل لټه اهل دل هغه خلق دی چې چاته درد وی پاندرون مولانا وی گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوهر شوی ککانے او لوٹائے خو صاحب دلو ته چې ورشي جوهر بدر نه جوړ نیکان اولیاء الله زما عزیزان په دغه زمره کې یو عالم تیر دی لوی مولانا جلال الدین رومی عالم او ډېر ښه عالم درس به کول طالبان تناسته د تلاو په غاړه قیلا قلنا مولانا روم ناسته او درس کوي قیلا قلنا سوال قائمه او جواب کوي سوال قائمه او جواب کوي شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او د شاته او غلې غوند ناس چې سات تیر شه
درس بس کنو دا شمس تبریز ورنزدې شو ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل و قال چیست اے مولانا دا شور دی چې جوړ کړی دی قیلا قلنا داس دی مولانا روم ورته داسې وکته ورته وی چې مولوی فرمودنا دا لببن بے وقوفا خلا بند کا قیلا قلنا سشے دے برمقالات خرد مندال مخن د نیکانو خلق خبرو پورې تخان او چې دا قیلا قلنا دا څه شی زما عزیزانو قیلا قلنا عام خلق څه پوهیږي دا هو بلکې خدای دې رحم وکړي تا زمونږ د زمانه طالبانو هم دا شوق اوس ورک شوی قیلا قلنا سوال او جواب چې دی دا اوس كلهم اصحاب الظواهر شمس تبریز رحمت الله علیه غله کې ناس بیا مولانا روم ورته اوس په غوسه کې ګوري ناګانا کتابونه د شمس تبریز راواغستو او تلاو ته وګور مولانا روم نور په غوسه شو چې کتابونه وګورځول تلاو چې سات تیر ش تلاو ته لاس کو کتابونه چرويست ټپه ورکو هغه نه دوړې ووت دا کرامت د شمس تبریز رحمت الله اوس زمون په دې ملک کې باز خلق داسې دي چې هغه وي دا دیوبندیان مليان چې دي دا کرامت نه مني اولیاء نه مني بزرگان نه مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان نه مني دا څه خبرې بم ډېرې اوري عزیزان علماء دیوبند اولیاء نه منل خو پرېږده د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان خو پرېږده د مدینه منوره سره تعلق د علماء دیوبند دا دی او عقیده د علماء دیوبند دا ده چې کومه خاور سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک لګیدلې ده دا خاور د عرش معلا نم بهتره دا د علماء دیوبند عقیده ده د علماء دیوبند عقیده ده چې د رسول الله د روضه مبارک هغه خاور او ګردی آی پرنجو کې چولی دی او به پسترګو کې چولی چې دینه خرانجه بنور چر علماء دیوبند د مدینه منوره قجوري داغي اډو کې مېدا کړی دی او په دارو کې چولی هغه خړلی چې دینه خشفا په بل څکی نو چې د مدینه خاورې کم خلق د عرش نه بهتري غني اب د مدینه سردار څنګه نه مني او داغه دا د چاکل مني دا روټي خلاص موټي خلاص چې را ټول شوی دي صاحب ما وی علماء دیوبند اولیاء سردار منلو خبره نشتا علماء دیوبند او د دوی منځ کې اختلاف صرف دا ده چې عالم سره سپای او مجاهد پکار ده او دوی وای چې مولا دې صرف الواخور او تالی سټوي نور دې تینا ټک کار نه کی نو زمونږ او د دوی جګړه کې پالوا ده مذهب کې جګړه نشتا مونږ الوا ما خورا او دوی وای چې خوري د دې روټي خلاص دوی دین چې ده یو نمایش فرض کړي جشن جنډیانی دیو بلپونه دیو نخری دیو سجاوٹ دیو دی خصیص تا دوی دین وی حالانکہ دین د سجاوٹ او دین د جنډیانو او دین د نمایش نامه نه ده دین د یو عظیم سادهګۍ نامه یو عظیم داسې سادگی چې پیغمبر با
په مجلس کې ناستو او د باره به مېلمه راغی نو دومره عام به په مجلس کې ناستو چې د بار مېلمه ته به دا پته نه لګېده چې دې ډله کې پیغمبر کوم یو. لباس به داسې و، شان به داسې و، ناسته به داسې و. په لاره به روانو، صحاباو نه به چرې مخکې نه ته صفکې به ورسره روان. په لاره به روانو، چرې چا داسې نه دی لیدلی چې پیغمبر داسې روان بلکې داسې به روان. او وی به چې زه ټیټ سر روان، مقصد دا دی چې الله محمد عربي هر وخت ستا په مخ کې سر نه ګوري. زما عزیزان، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د پاره چې کومه قربانای علماء دیوبند مور به پیدا کی د مولانا حسین احمد مدنی غوندي مجاهد، مور به پیدا کی د مفتی کفایت الله غوندي مجاهد، مور به پیدا کی د مولانا رشید احمد گنگوہی غوندي مجاهد، مور به پیدا کی د مولانا شیخ الهند مولانا محمود الحسن غوندي مجاهد چې د انګريزانو د لاسه په تور او بو کې به قیدونه تیرول. دالو اخوارو زرا پازې د دیوبندیان چې دی اولیاء نه منیو، امیان خدا عوام کل انعام بل هم اضل. دا بی وقوف خلق دی دوی و یره دا برشتیا نه منی. دی خوا وګورئ، دا تاسو سره مخامخ زیارت د کوارټ عجیبادر صاحب رحمه الله تعالی و تبارک، دا د حضرت بنور صاحب خلیفہ و. ٹھیک ده، دا چې سکړی دي په خپل زندګۍ کې ځان لای کړي که تاسو لای کړي؟ دې جواب وکړئ. ها، قانون څه دی؟ قانون څه دی؟ تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قانون څه؟ تلک امة قد خلت لها ما کسبت. الله وی دا وړاندې چې کوم ټولي ذکر وشه، لها ما کسبت، دوی د پاره به د دوی عمل کارآمدي، ولکم ما کسبتم، او تاسو د پاره بس تاسو عمل کارآمدي، ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او ستا د عمل تپوس به داغې نه. قانون دا عجیب عادت ډېر لوی سړی، ډېر لوی ولی او بزرګ، خو د دې مطلب نه دی چې د څه کړي په هغې به زه خلاصېږم. نه، د څه کړي په هغې به ته نه خلاصېږي. د څه کړي ځان یې خلاص کړی. تاله په خپل وخت کې لارې ښودلې دي، د ځان خلاصي لارې درته ښودلي. دې خوا وګورئ، نوح علیه السلام برای راست پیغمبر دی، زوی د هغه برای راست زوی دی، زوی د پلار په لار نه دی. څه وایي ورته؟ یا الله زوی مې غر کېږي. الله ورته وایي انه لیس من اهلک، دا ستا زوی ستا اهل نه دی، انه عمل غیر صالح، ځکه دا عمل ستا په شان نه دی، دا د ستا زوی نه دی. کوم اولاد کردار چې د پلار په شان نه و، هغه اډو د هغه زوی نه دی. بل ورځ ماته یو سړی راغی، زکات راکا. مال مونږ خپله مولیان یو، زکات پسې ګرځي، ته اوس مونږ پسې راځي. ځه وی چې نه راکه، زه د ګردي غوث نوسی یم. مالې ګردي غوث څوک و؟ وی په کابل کې یو بزرګ تیر شوی. ما هغه تش بزرګ و که نه وی؟ او ما زه د آدم علیه السلام نوسی یم. که ته د ګردي غوث نوسی یې که نه میاں یې، نو زه د آدم علیه السلام نوسی یم. تا نه زما رتبه اوچته ده. دا څه خبره ده؟ زه د پلاني نوسی یم او زه د پلاني نوسی. بنده عشق شدی ترک نسب کنجامی، بنده عشق شدی ترک نسب کنجامی، که دری راه فلا ابن فلا چیز لیست.
वही बंदा द इश्क से नसब द प्रेग द जामी द इश्क पलार के फलाने जुई द फलानी हिस्से फलाने जुई द फलानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पलिलुर बीबी फातिमी तवैया फातिमा तो सलीनी माशेते दुनिया की दी का सकारी माता हुआ है चीजें हुक्म ए बचिया वो दुनिया के चिदा से अमल उनके च कुरान दी प क़यामत के राउनी सी ए बचिया का दुनिया के दिदा से अमल करो जब क़यामत के कुरान राउनी वे न ज़बद इखलासुल नशमा पैगंबर लूटता वही लूटता हर सड़ेब पखपल किरदार पखपल अमल खलासी हर सड़ेब दखलासी असबाब जान लप दुनिया के पखपल जुड़े डबल पतूरा बन की तो मामुज मां बांधे फर्ज मां द पारा तमुज कोलेश मां द पारा तरोजनी वेशी मां द पारा त कलीमा वेलेशी मां द पारा त ज़कात वर कोलेश ना जमा फराइज बस जको मां द पारा तनश दा कानून